راشه بیبي دلته اوس دې ته ځم دې ته چې زه اوس ویم نو ته به یې مورې او دا به یې مورې بیبي ته د دې جنۍ نه خبر یې چې دا ستا زوی ته په 5م ځل باندې واده شوه دا دې 4 ځله په بل ځای کې واده کړې وه او دغه شان به پردي کورونه نوار کړي وو په 5م ځل واده شوه او دې د دې کوره وباسه دا تجربه غواړي دا تجربه غواړي او هغه هم ستا د شیطانې غوندې تا سره چې دا ژبه د چا کور به هم سم نه شي د شیطان یې به ته په زر کې یو مسله نه ده چې ناګهاني به را پیدا شي زما خو دماغ کار نه کوي کامرانه ته راسه کې اخر ما مسلمانی نه ده پرېښې د خپلو بچو دپاره خلک حلالې مردارې ته نه ګوري او کور ته یې راوړي چې زما بچی اوده نه شي چېرته وکړي ما د خپلې خورځې دپاره وکړو چې څه مې وکړو او ښه مې پېړه خوشحاله دی غلې زه کښېنه چې را سره اوس څه کومه نو زما به مو وینې چې زه تا سره څه چل کوم لاس دې خلاص او توره دې تېره دا د داوچ مخ خاورې کا ستا د درګاه پته لګېده ستا درګاه به په پردو کوټو کې به ناسته وې ځان له د کټ ځای پیدا کړ ته مه خفه کېږې لورې زه ستا د تپوس یم که نه څه کې پتا څه چل دی څه چل به را باندې نه دي لیونې ټیکم کامران ته کښېنه دې خوا وفا کښېنه راته مه کوه ته کښېنه خبره وکړه کښېنه څه چل دی ما څه ووایه کامرانه زما په مینه کې داسې څه کمې راغلي چې دومره غټ زیاتې تا ما سره وکړه وا ظالمه چې دومره پته تا ته لګېده چې زما خو بله ښځه به راځي یو واده سره تا نشان خطا شو ته به د خپل پلار بې عزتي کې داسې بې ضمیره انسان خو ما چېرته نه یې لیدی کښېنه خپل والد صاحب نه معافي وغواړه دا ستا مشر دی کښېنئ تاسو کښېنئ بابا ما معاف کړي ما معاف کړي بابا انا غلطي وشوه د پلار زړه ډېر نازک وي پلار اولاد ته خیر نه کوي پلار اولاد ته خیر نه کوي کاکا ښه د خوشحالو ژوند تېروئ د ژوند هېڅ پته نه لګي ویل ستا تپوس دې خدای وکړي او د نکاح مهر تپوس به زه کوم زه چې ځو راځه زه نه ځم زه یو بیا کامران سره بیا خبره کوم په خپله ورته پرېوځم منت ورته کوم کیدای شي زما ومني هغه پړ باندې ځنګل دی ستا خبرې په هغه باندې اثر نه کوي اوس په دې نور هم بې عزته کي یو پیر ورته مورې یو پیر کیدای شي ومني ستا هلته کوم یو پیر په تا باندې خو په جمدونې باندې خاورې واړولې نور دې د څه تپوس کې د څه تپوس دې کوې نورو زما بنم قبول ده خو چې ما ته زما سیران کې چې په دې کور کې پاتې کېږم خاوند د سوري د لاندې یم چې دا خپل خاوند نه مې را باندې نو تا به ما سره دا زیاتې نه کوو ما ته څه پته وه چې هغه په دې ورځو شپو کې راځي او ما د دې کوره شړلې ده او که وایي چې ستا په مخامخ یې بیا وشړم کامرانه دا د شړلو خبره نه ده نن زما یو فیصله ده کامرانه چې یا به ته دا جینۍ اخلې او یا ما او که ته دا جینۍ اخلې نو دا مخیره به کامرانه چې دا کور دا زما په نوم کړی دی او زه چې غواړم نو تاسو به دلته یې او چې زه نه غواړم
نو تاسو په دې کور کې ما نه 15 منټه نشئ تېرولی. اوهو وفا ته ولې خفه کېږي؟ تا ته د واده په لومړنۍ شپه باندې ما دا وعده کړې وه چې کله نایله دې کور ته راشي نو په روغو خپو به نه ځي او زه ګورم چې دا دې کور کې نوره څومره ایسارېږي. کامرانه چې تا تر څو دې جینۍ له طلاق نه یې ورکړی نو زه تر هغې پورې دې کور کې وخت نه تېروم کامرانه وخت نه تېروم. نن به همداسې کوم. ظالمه چې د کم انسان په سر باندې د مشرانو لاس نه وي هغه انسان خورې په سر ګرځي. تا سره به ډېرې پیسې راشي ډېر هر څه به راشي خو د پلار او د مور مینه دا بیا نه راځي. دې پسې به ارمان کې ارمان. کاکا دا راتوی تا ته څونه پیسو ضرورت دی؟ جو 10,000 روپے مې دلته ویلي. دا ولې 10,000 روپۍ کاکا؟ ډېره مهرباني. او چې بیا دې څه ضرورت وي ډېره مهرباني. هر ټیم راتلی شي ښه. الله دې سره خوږه بچي. زما د پلار په ځای ښه. ډېر عزتمن شه. الله دې خوشحاله او باد ساته. سلام علیکم. یا الله تا په دنیا کې داسې خلک هم پیدا کړي دي ځکه خو پې ودانه ده. زه الله دې نور هم آباد او خات کړی یاره. پرېږده سره ډېر خوږ. آینده ګورې داسې شکایت موقع ماته میلو نه شي ښه. انشاءالله نه به ملاویږي. دا ونیسه لو چې زور راځه. تا د خاوند مثال خو د پترې د سفر دی سوري خو به در باندې وي خو په باران کې به را باندې راساسي. زه چې ځو راځه. مورې باران خو هر وخت نه وي کم از کم سور خو به را باندې وي که نه. کیدای شي کامران زما خبره ومني او زما کور جوړ شي. لوري بیبي په خپله کړو باندې ډېره ښپېمانه ده خو زه دوی د لاسه هېڅ نشي ویلی. زه خو یم زه چې ځو. زه نه ځم مورې دا زما کور دی چېرته نه ځم. بیبي ته لږه خواله شه هېڅ سمه څو خبرې دي. ډېره نایلې کامران پلیز مه وایه تا ته به پښو پرېوځم. ته زما خپې پرېږده. زه څو خبرې کول غواړم تا سره. زما هېڅوک نشته ستا نه علاوه. نایلې زه نن په دې فیصله باندې مجبور یم چې زه په دې کور کې تا باقي یو منټ هم نشم برداشت کولی. کامران د ښځې نظر نه د یوې خیرمار نظر ماته کوه د یوې بېلزې نظر ماته کوه. داسې کار دی چې کله د بدن یو حصې ته کینسر ولګي نو هغه د پرې کولو لایق وي که نه ټول بدن ته کینسر خورېږي او نن به دغه حصه پرې کوم دغه حصه به نن زه پرې کوم. نه کامرانه مه کوه دومره ظلم. زه به وینځه یم کم از کم ستا د سر سور خو ما باندې دی که نه. دغه سوری به نن ستا د سر نه لر کېږي. نه کامرانه نایلې پخپو درته پرېږدم ما خپله که طلاق در کوم طلاق در کوم. طلاق در کوم.
کامرانه زه خو ستا د بدن یوې حصې ته کینسر وم خو دا چې نه ستا ټول بدن ته کینسر دی کامرانه زما تا ته دا بد دعا ده چې څنګه دې زه وکړولم الله دوم تاسې وکړوه خدای شکر دی د دې بلا نه خو خلاصه شوم اوس دا یوه خواښې مې ده د دې نه به م ډېره زر خلاصه شم د خیر سره کور به راته وسکار شي نویدا جی آینده ګوره خپل پلار سره بیا داسې بدتمیزي ونه کې ښه جی हाँ जी تا ته پته نشته چې د چا مور او پلار نه وي هغوی د زړه نه تپوس وکړه خو زه تاله 2 کروړه روپۍ درکم ته به ځان له یو پلار په بیه واخلې زه به تاله 10 کروړه درکم مور به واخلې پیسه څه شی دی مور پلار خو د دنیا داسې هستی ده چې دې نه بله غټه هستی بله نشته او تا په سپینه ګیره باندې خپل پلار بې عزتي وکړه دقه ټیم کې زه تا سره نو منم ما به تا ته ویلي اوس هم د سره موقع ده د خپل پلار نه معافي وغواړه ښه د زړه نه ودرېدل خان جی زما په سترګو د لالچ پټۍ لګېدل وي زه پوه نه شوم خو انشاءالله داسې به دوباره نه کېږي صحیح ده آینده خیال کوه خامخا جی او انشاءالله نن نه پس به دا اوښکې ستا دپاره نه تویېږي نه تویېږي ټولې خبرې ما واورېدې خو تا ورسره ظلم او زیاتې کو ستا په نکاح کې وه خو دا اوس ستا دپاره غیر محرم ده د نن نه پس خو دې ورته وکتل نو سترګې به درنه وباسم نانا زه ډېره ملامت یم تاسو ته نویدا جی ته ورشه دوکان نه سامان راواخله شابه جی سره ولم داسې کار وکړه ورته ووایه ټیکهدار صاحب دی وړم راواخله غوړیم راواخله د چای چینی دال وغیره دا ټول سامان راواخله ښه جی صحیح ورته ووایه ټیکهدار راولېږلم صحیح دی اوکې ورشه شابه نانې نورې خیالې ونه کړې اور یو خبر مې یاد ساته کو خدای مې نو که نه نو په ځمکه به درته دننه کوم په ځمکه خو یو خبر مې بل یاد ساته داسې خورایان د خدای یو ماما نه ورنه کړي لکه دا ماله چې راکړې ماله او د نن نه بس ته زما خور نه نه مې خورې نه مې خور وې او نه مې خورایي شته نویدا جی داسې کار به وکړې چې نعمان ته به ور ووښې نو وی بهر روزه دا وړه به م ورته په حواله کې او شاته غوړي وغیره هر څه پراته دي نو چې دا کوز کې هغوی کور ته ښه صحیح ده کو نعمان او کو کاکاجیو دواړو ته بس आवाज وکړه صحیح ده خدای خیر چې بیا څوک راغلی
درغله ما بهر ته راوځئ. حاجی خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جی ته برابر خیر دی. الحمدلله. تاسو ښه یاست؟ خیر بس ما چې راشي لږ تپوس وکړو او خانجي مو غواړي ما چې تاسو صحیح دی. خانجي زه به سودا یوسم. یا السلام علیکم. السلام علیکم. نو مانه څنګه ښه تاسو ښه یاست؟ ټیک ټاک دا وړو وغیرہ مې راوړي دي ما چې دا کور ته دننه کې صحیح ده. خانجي نو دونه تکلیف هم سره پاره کوم. دا وړو وړي وغیرہ څه سودا مې راغشتې ده نو ما وی کور کې بس تاسو په کار راځي دلته مې وی دا یو شته دننه. خانجي دونه تکلیف هم سره پاره کوم. کور کې به سودا پوره ده. تاسو سره تېره پېره مې پیسې راکړې وې په هغې مې څوک سودا راوړې ده. نو معنا په دې باندې څوک کمیږي نه. دا څه ما داسې تاسو له غر راوړو او دا خو زما فرض دی. دا راته ووایه کاکاجي کور کې دننه دی که نه؟ نه خانجي اخو کامران دي کر لاړل. ولې خیر شه؟ خیر دی خانجي. اب میرا مور مې راغلی وه وی کامران دویم واده وکړو نو خور مې ورسره یې کړه ما یې لاړ شه خپل حق تپوس دې وکړې. کاکاجي راغی کور ته هغه مو پسې دوباره مې ولېږه. ستا په میرې مور باندې دومره سخته ده چې هغه تاسو پسې راځي او راشه کامران دویم واده وکړو. دې واده خو ما ته نن نه دوه هفتې مخکې پته لګېدلې ده او نو ما نه ده چې کومه جینۍ کړې ده کامران هلکه نو مړه کو د هغې مې درته ووې د دې نه مخکې 4-5 رشتې پرېښې دي. د دې یو ترور ده ادا کوېدن کوي خلکو نه پیسې وخي دغه حساب چل به کامران سره هم کوي. ما ته پته لګېدلې ده ځکه ما سره هغه کس میلو شوی خو د دغې غمونه ته مه کوه. اوس خاورې په سر باندې بادوه زه درنه لاړم هر وخت مې په دوا کې یادوه زه درنه لاړم اوس خاورې په سر چانګه لکه مچ منګولې مروړه تا نه منله ما به درته وي یمه ناجوړه مرګې چې راشي بیا نه کړي تپوس د ځوان او زوړه نو بغیر زمانه عمر تېروه زه درنه لاړم بغیر زمانه عمر تېروه زه درنه لاړم هر وخت مې په دوا کې یادوه زه درنه لاړم. یا الله د دې نه هم بله غټه سخته وي په ما چې زه خپل ورور پردی کړم. ما ته پته ولګېده الله ما ته د خپلو کړو سزا میلاو شوه ما ته د خپلو کړو مور ته دې ووایه وایي تا خو موږ د خپل کوره روغ کړو نو یې خور ما ورکړې ده خو زه ترې د خپل حق تپوس کوم زما کار دی. دا دې غلطي کړې چې دا تا کامران له لېږلې ده هغوی ته به تاسو نور هم بې وسه ښکاره شوي یې. خانجي مور مې ستا هم راغیستی و هغې خو را داسې خبره وکړه چې کیدای شي په کلکه مونږ له هغې نه حصه وغواړي. ما هغه په خپله مې اعتبار نه کوو خو مور مې راغلې راته په ژړا شوه نو مې کیدای شي اوس یې مونږ سره څه همدردي پیدا شوي ځکه چې مخکې خو یې مونږ ډېر ذلیله کړي. د کامران په زړه کې همدردي پیدا کول ډېر ګران کار دی او بل د کامران مثال هغه مثال دی چې اوبه په لوړ ځای باندې نه خیږي اوبه چې څومره لاندې ځای وي هغې ته روان وي هغه ته تاسو بې وسه ښکارئ چې راشه دا یتیمانان دي چې کم خو یې لېږمه خو یې لېږلی شم. خانجي مونږ خپله بې وسي الله ته پرېښې ده او خدای پاک به ترې زموږ تپوس خامخا کوي
او د دې بېوسه زار کې وویل که نه نه به یې درنګ او نه به یې ساتي